پخوانۍ دي. دا ټوله د میوزیم ساحه ده. نامي سلا نوګي نوې سلا د بام پر سر باندې چې ورته ولاړ وو او 1 کیلومتر تقریبا ویشته دا نو هغه پیښې دي چې سوي دي. دا به موږ دا شان وګورو بالا به پسې ورسو کس وکړه لکه اور چې پسې بل یا اوس ته ګورې او دغه هم زړېږي تیار دلته باید یو سړک دی. تیارې خو مې وینې مزدونې تیارې شته. دغه څه شي دي؟ یو بل کور دی. دغه یې برجونه دي او د دا خوا غټې غټې جابې چې دي هغه دي ډاکټر صاحب. حاجي صاحب دی د کوچنیانو ماشومان دي توپون دی او مرمۍ په دوی AK-47 پخواني کنداني مینونه وه. هغه بیا څه شي دي؟ دا خو نو د مرمۍ غټه غټه مرمۍ دا څونه غټه مرمۍ دا به دغه مین دي که څه شي دغه ځای څخه بیا و هر شي خپل باخش دی یا توپنچې دي. دا څونه کوچنۍ دا نه توپنچه ده. دا کوم ماډل ده؟ دا خو لا پېژنم ډاکټر صاحب او دغه یوه خو لا پېژنم. دغه میګاروپ نه ده دا مخامخ دا پخوانۍ دي. راځه بل کوم باخش دی؟ نوګي نامي سلا نوګي نوې سلا دستپور ساخت انګلستان منظر اعظمي 950 او 1 کیلومتر تقریبا ویشته پخوانۍ وه. دا چې دغه وای چې د هندارې نه وای او یو سپین سیو شی یې درلودی نه دا به موږ دا شان وګورو بالا به پسې ورسو کس وکړه څنګه دې خوښه دغه بیا اوس ته یې ګورې بیا ته پسې راځه. دا د دې مشخصات دي د دې سلا او دا 1500 متره دغه ولې هدف ډاکټر صاحب. هنداره به تاسو ته سم نه شي در معلوم دغه ځای مشکل دی. دا دې ګوره دا په انګلیس نیم آف ګن 6 څه شي دی 6 شټ ده که څه شي د ګن ټایپ آف ګن مینول میډ ان انګلند میکزیمم فایرینګ ډسټنس 1500 متر او دغه چې بیا دي دا توپونه دي څونه ناولده ناولده شان دي لوړې خولۍ پرتې دي او دا چم دی دغه دی وینې دا 1920 متره هدف ولي. دلته باید یو ولستیر و دا باید ساخت یې ورسره لیکلی وه چې دغه دی چې یا څه وخت جوړ سوي 1910 کې وه. دغه څه شي دی؟ لایټ دی که څنګه پسې راځه. دا څنګه لنډي لنډي توپکان دي. دا په 1943 کې جوړ شوی دی 250 متره. دا بیخي لنډ هدف و او د دا خوا غټې غټې جابې چې دي هغه دي ډاکټر صاحب. او دلته دا د مابینځ برخه یې ټوله را دغه دي توپون دی او مرمۍ په دوی شوروي او دا خو دغه دی AK-47 دا څو متره دغه ویلي ده څو متره هدف ویلي
مکزیمم شارټ چې هغه خراب شوی دا جوړ شوی په نن څه جوړ خو دا د کلاشینکوف په نامه و سړی خپل 800 متره 800 متره هدف ویشتلی شي ډېر 800 متره داسې به پسې ورسو بلې برخې ته دا به کېدای شي بند دی دغه خو نو هغه پخواني کنداني مینونه وه معنی زیدی ټانک وه P2 سخت پاکستان ته مخابرې دي ځان یې کې راوستلی دی هغه بیا څه شي دي شاجوران دا خو نو د مرمیو صندوقونه دي وه او د سنکي په دوه شاجوران او دغه به هغه نارنجک ورته وایي که چې شرط وایي هغه به وي دا خو هم د مرمیو شان دي دا خو نو مرمۍ دي اوه څونه غټه غټه مرمۍ دا څونه غټه مرمۍ دا به دا غټ څه شی بولي دا هغه به وي دلته پر لیکلي نه دي دا د مرمۍ څو ده ضد پرسونل تایپ پرمیشن ساخت شوروي دا څه شی RPG دغه د RPG RPG دا خو دغه مین دلته څه شي دا ټوله د میوزیم ساحه ده نو رقم شان دي تاسې خپل په ویډیو کې وګورئ دلته دا غټې غټې درنې سلاوي معلومې هغه وای کوم دی دا څه شي دی دستګاه مرمۍ بیم 1 2 ملي متر دستګاه مرمۍ بیم دا نوم دی دې ته هغه د تیارو شي خو نه وایي چې تیاري ورباندې راغورځوي نه خبر چې ولاړ سو دلته دا څه شي نوشته دي شاهد قاضي محمد افطار تیره دا یو بله برخه ده د میوزیم صحیح بیا یې کنیا بیا دا نو هغه پیښې دي چې سوي دي دا هغه د یوې نه لکه ورچ فستیوال یا د بام پر سر باندې چې ورته ولاړو دې خواته دا د وینې دا خو نو کور دی دا دروازه ده ورته را داخل سه ټوپک یې ورکړی دی کټ پروت دی څونه جالبه بیخي جالبه دا یو دانه بیا ټپي سوی دی او دغه هم زړېږي تیار کالي زړېږي ساده وه دې خواته خو نو توپ دی اوه دا ټانګان دي سړک دی تیارې خو نو وینې مزګرو تیارې شته دا یعنې دغه صحنې دي چې تېرې سوي دي اوه دا رقم صحنې تېل ور پورته سواست
غدوانه زخمیان دي څه توره شپه ده او یو بل کور دی دغه برجونه دي ځای کې دا لکه داسې جوړ کړی دی وینې لکه توپس پر لګېدلی خونم ټانګان دا شان دغه دی وینې دا حاجي صاحب دی د کوچنیانو ماشومان دي او اسونه دي غواوې دي کوچنی هلک یې په شا دی هغه سپی دی دا څا ده یو خواته هم جنګ شروع دی رڼا یو څه کمه ده چېرته ډېر لاټونه وای هغه هم توپ دی دا ګوره ویشتل شوي دا نو هغه د روسانو دی او دا شهید شوی دی نه دا موټر دی او دا ټانک لاندې داسې معلومېږي اوس هم لکه اور چې پر بالي نه دا درخت هم مصنوعي ده دا ځایونه او دا موټر کې یې ویشتلي دي زړیږي دا کور په مخ باندې هغه الو زغوا زغ څو کوي زغ سپاړي هغه دی ویني پرونه بیا واسطه ولا دا څه ده ویني دا څه ده کلو نو ټوله بس سلاوي په لاس کې دي ناستیا ټیټس ډاکټر صاحب ټیټس هرات ولایت د باغ ملت نیول سیمه چې په زیاتو توګه سلاوي
هغه دننه معماري د شان ولیدله نو خپله ما ته هم ډېر جالب و هم دا سلاوي او هم دننه ځای د خدای پاک دې وکړي چې تاسو هم خوند باندې اخیستی نو تر بیا ښه وخت ښې چارې بای